مانځه کې 14 فرایض دي، اته پکې بهر دي او شپږ دننه دي. اته بهر دا دي چې اول به دی اودس کوي، دویم کپړې به صفا وي، دریم بدن به صفا وي، څلورم عورت به پټ وي او وخت پیژندل دي، نیت کول دي او قبلې ته مخ کول. په مونځ کې دا د مونځ نه بهر یعنې مونځ دې نه شروع کړی، دا د هغې دپاره شروط و او چې کله په دې کې تا یو هم نه کړی نو ستا مونځ نه کېږي. او په مونځ کې دننه چې دي هغه شپږ دي. اول تکبیر تحریمه دی، یعنې اول تکبیر چې څنګه مونږه مونځ ته ودرېږو د امام سره یا خپل ځان له مونځ کوو، دا کم اول تکبیر چې مونږ وایو دغه فرض دی په مونځ کې. دویم قیام، یعنې په مونځ کې ولاړه فرض ده. او دریم قرات چې کوم الحمد ناوالد ته ولد والین او صورت وسره شو، دا ویل پکې فرض دي. که تش رکات وي نو بیا به صرف ولد والین امینه پوي، او که ډک رکات وي نو بیا به ورسره صورت هم وي. او رکوع کول هم فرض دي او 2 سجدې. په مونځ کې سجده کول هم فرض دي، که چېرته سجده یې ونه کړه او عذر هم نه و نو مونځ به واپس د سر نه کوي. او اخري قاعده چې که 2 رکاته مونځ وي نو 2 رکاتو باندې چې کښېني دغه اخري قاعده ده، دا فرض ده. او که 4 رکاته وي نو په 4م رکات باندې چې کښېني دغه اخري قاعده ده او دا فرض ده. که چېرته دا دې ونه کړه ډایرکټ سلام دې واړو یا دې ډایرکټ پاسېدې نو مونځ دې نه کېږي. په مونځ کې 14 فرض وو، او که په دې کې یو فرض هم تا نه فوت شو او ادا دې نه کو نو ستا مونځ ونه شو، مونځ به دوباره د سر نه کوي.